په زنګانه یم تر اوسه لا نیمګړی یم ستړې زندګي ده او بیخي زه پکې ستړی یم سر په زنګانه یم سر په زنګانه یم تر اوسه لا نیمګړی یم دن لرم پزړه کې ارمانونه بې وفایي نورات مکړه حسین ړنګ کړې زما هیلې امیدونه د بې وفا نه مې توبه ده په خدای یو پزړه یې بله وي میانه څومره نیمګړې دنیا کې ده پکې پوره نشو زما خوار ارمانونه پکې پوره نشو زما خوار ارمانونه سر په زنګانه یم تر اوسه لا نیمګړی یم ستړې زندګي ده او بیخي زه پکې ستړی یم سر په زنګانه تر اوسه لا نیمګړی یم ستړې زندګي ده او بیخي زه پکې ستړی یم سر په زنګانه دغه دنیا خو بس فاني ده پام کوه وانخلې د چا د زړه زارونه د دنیا ورځې ژوندون دی په غمونه ارزي کوي محبتونه بېلتونه ته څومره ظالم یې چې څوک راګران شي له ما بېل یې کړې میانه جانانه زړه مې ډېر دردېږي په نیمه شپه کې رانه غواړي وصالونه په نیمه شپه کې رانه غواړي وصالونه سر په زنګانه یم تر اوسه لا نیمګړی یم ستړې زندګي ده او بیخي زه پکې ستړی یم سر په زنګانه یم سر په زنګانه یم تر اوسه لا نیمګړی یم ستړې زندګي ده او بیخي زه پکې ستړی یم سر په زنګانه یم د خپل قسمت نه مې ګیله ده چې یار له ما او ما له یاره بېلوي نه ستا د نازک غږ پسې مرمه د جمعې شپه د زړګوه مې خلالونه ای توحید یاره صبر وکړه د خوار قسمت به په ما کله غږ کوي نه محمد توحید جر بیمار یم یاره راوکړه د موبایل نه دې زنګونه یاره راوکړه د موبایل نه دې زنګونه سر په زنګانه یم تر اوسه لا نیمګړی یم ستړې زندګي ده او بیخي زه پکې ستړی یم سر په زنګانه یم سر په زنګانه یم تر اوسه لا نیمګړی یم ستړې زندګي ده او بیخي زه پکې ستړی یم سر په زنګانه
دا خپل او پزړه پورې غزل په خو غواز د ماستر جهاد مل جانان شاعر دی وتل او منل ادیب جناب محمد توحید یار جانان ادرس پروان ولایت د غربن شینوار ولسوالۍ مسؤل جناب شاعر طالب العلم الحافظ محمد توحید یار صاحب د اړیکو شماره 09 د ماستر جهاد مل صاحب د اړیکو شماره د 0 والسلام